هر کال په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم په نړۍ او ځانګړي ډول افغانستان کې سلګونه میندې او ماشومان د زیږون پر مهال مري. روغتیا پالان وایي د روغتیايي خدماتونو پراخول، د مسلکي قابلو شتون او د امیندوارو میرمنو د منظمې طبي معاینې کولی شي د دغه مړینو کچه یو څه راکمه کړي. خو په افغانستان کې لا هم د دې ستونزو له منځه وړل یو بنسټیز کار ته اړتیا لري، هغه څه چې ښایي کلونه وخت ونیسي. افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم پکې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پراخه ده. د مرکز کابل سربیره لرې پرتو سیمو کې دغه پیښې زیاتې رامنځته کیږي چې بیلابیل علتونه لري. عامه روغتیا وزارت وایي د دوی د څیړنو او تحقیقاتو له مخې په تیر کې د هرو 100,000 ولادتونو پر مهال څه باندې 600 میرمنې مړې کېدلې، خو اوس مهال دا کچه د تیر یو کال په جریان کې یوازې 200 ته راټیټه شوې ده. د دې وزارت د ویان په خبره هڅه کیږي چې دغه شمیره نوره هم راټیټه شي، مګر په خبره یې ځینې ستونزې شته او د هغې له ډلې یو هم د امیندوارۍ پر مهال د مور د منظم مراقبت نشتون دی. د افغانستان اسلامي امارت د حکومت څخه وړاندې ځینې تحقیقونه شوي وو چې په افغانستان کې په هر 100,000 ولایتونو کې تقریبا 600 په شاوخوا کې میندو د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړو. ولې اوس مهال موږ سره څومره چې په جایز کې زموږ د ټول هیواد ارقام دي، په تیر کال کې تقریبا 200 په شاوخوا کې میندو د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړو. دا هم هغه څه دي چې موږ لا هڅه کوو چې دوی ژوند هم وژغورو، ولې له بده مرغه ځینې ستونزې لا هم شته. یوه ستونزه دا چې د ولادت څخه وړاندې کوم چې د حمل پر مهال باندې معایناتو ته اړتیا وي، دوامدار روغتي مراکزو ته د ورتګ او هلته د نظارت د ماشوم د ژوند او د همدارنګه د مور د روغتیا اړوند ضرورت وي. په دغه برخه کې میندې تر ډېرې اندازې په روغتي مراکزو ته مراجعه نه کوي، یا ځینې هغه کم یو شي احتمالي خطرونه وي د هغه څخه په وړاندې باندې مخنیوی ونیسي. نو په همدغه اساس باندې له موږ سره تیر کال 200 په شاوخوا کې میندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همدارنګه د ماشومانو د مړینې اندازه هم چې څومره له موږ سره مخکې وله نسبت هغې ته اوس الحمدلله راکمه شوې ده. یو علت یې همدا ده چې روغتي مراکز زیات شوي دي. که څه هم د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه لا هم پراخه ده، خو روغتیا پالان وایي د مخنیوي لپاره یې بیلابیلې لارې شته چې په استفاده یې دغه شمیره راټیټېدی شي. دوی زیاتوي د امیندوارۍ پر مهال د میندو منظم طبي مراقبت، د ولادت په وخت روغتون ته لیږدېدل او تر خوا یې له زیږون وروسته د مور روغتیا ته پاملرنه هغه څه دي چې دا کچه راټیټولی شي. اما بعضا بسیار ریسک دارم شده میتونه، پر خطرم شده میتونه. از او خاطر اینمی حمل و تمام عواملش یک خانم به مرگ کشانیده میتونه. دیگه از این خاطر فامیلای محترم باید متوجه از این باشن که اول باید یک هزینه در نظر داشته باشن بر امو خانم بارداره که در خانه وجود داره، یک مقدار هزینه، و از طرف دیگه مثلا دردها نابهنگام آغاز میشه نیم شب، 2 بجه شب، 1 بجه شب، یا وسیله ترانسپورتی در نظر داشته باشن. و دیگه ای که قبلا چون یا یک دارن دیگه یک چیزی، یک خانم حامله در خانه دارن، یا نزدیکترین مرکز صحی را باید زیر نظر داشته باشن. د زیږون پر وخت د مور د مړینې ترخوا د ماشوم مړینه هم یو جدي ننګونه ده چې لا هم په هیواد کې د ډول پیښې زیاتې رامنځته کیږي. عامه روغتیا وزارت د ارقامو له مخې د تیر په پرتله اوس مهال د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې شمیره راټیټه شوې ده او علت یې د روغتیايي مرکزونو زیاتوالی ښودل شوی دی. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که ماشومان د زیږون وروسته منظم طبي مراقبت لاندې ونه نیول شي، بیا یې هم د مړینې امکان شته دی. اول خدا دا چې ماشوم چې کله کېږي د ماشومان د نوزادانو د متخصص په توګه زه باید دا وایم چې یو داسې سنټر ته ورشي چې هلته د ماشومانو ډاکټر موجود وي، د هغې په موجودګي کې باید هغې تولد وشي او د هغې نه پس هغې ته سمدستي واکسین ورته ورکړل شي او سمدستي د مور شیدې باید ورته ورکړل شي. او دې نه علاوه د ماشوم د روغتیا ساتلو لپاره باید هغې ته ښه خواړه ورکړل شي. د 6 میاشتو لپاره د مور شیدې ماشوم لپاره بشپړه غذا ده. هغې نه پس باید هغې ته موږ ورته وینینګ وایو، هغه باید شروع شي او ماشوم پاک وساتل شي، نظافت وکړي او باید ناروغتیو نه نورو نقطو. د ملګرو ملتونو د روغتیايي برخې بنسټ WHO په دې اړه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د هرو 100,000 ولادتونو پر مهال 600 میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
خو دا هغه شمیره ده چې د اسلامي امارات د عامې روغتیا وزارت یې په اوس وخت کې ردوي. عام باور دا دی تر هغې چې مور د امیندوارۍ پر مهال خپل روغتیایي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي او د زیږون پر وخت د مور او ماشوم جدي طبي مراقبت ونه شي، ښایي دغه کچه په خپل حال پاتې شي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.